بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع ژوند د نبوي لارښوونو په رڼا کې. درنو اوریدونکو، د دنیا په حرص او د مال د لاسته راوړلو په سیالۍ کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت د هیڅ قوم څخه شاته نه دی پاتې. د انحطاط او پستۍ هیڅ داسې کنده نشته چې هلته موږ پښه نه وي. د مادي پرمختګ په مینه او عشق کې مو په خپل ملي غیرت د سودا کولو څخه هم ډډه ونه کړه. دا بیله خبره ده چې موږ په مادي لحاظ د کافرو قومونو مقام ته ونه رسیدو. کیدای شي موږ د هغوی په تقلید کې د عقل څخه کار نه وي اخیستی، او په دې کې هیڅ شک نشته چې د هغوی خرابۍ او کمزورۍ مو ټولې اخیستې دي. د هغه نتیجه دا شو چې نه مو په مادي اعتبار پرمختګ او ترقي وکړه، او نه مو په دینی، اخلاقی او سیاسی لحاظ د اسلام د نمایندگی او علمبرداری حق ادا کړ. هر څوک د اسلامی امت دا زوال او انحطاط د سر په سترګو لیدلی شي. د انسانانو په جامه کې ډیر لیوان د میږو او وزو دا خوره وره رمه چې اسلامی امت دی، چې چیرته وغواړي سوق کوي. د خفګان خبره خو دا ده چې د دې زوال او انحطاط څخه د امت هیڅ قشر بچ نه دی پاتې شوی. زموږ لوی اکثریت په عملي توګه د اسلام څخه بیزاره او لرې دي. زموږ خواص، مشران او د اثر او نفوس خاوندان د خپل اقتدار، عزت او اقتصاد د مضبوطولو او استحکام په کار کې مشغول دي. او هغه اسلام چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عملي توګه په ځمکه قائم او حاکم کړی و هیڅ چیرې په نظر نه راځي. زموږ له نظر د امت د دې زوال، پستی او انحطاط ځینې لاملونه شته. اول، د دنیا سره بېکچه مینه او محبت. د مال او دولت د راټولولو او جمع کولو په جنون او لیونتوب کې د بېدینه خلکو څخه په هیڅ توګه وروسته نه یو. لکه څنګه چې هغوی دنیا ته ژوند ویلی او د مال او دولت په راټولولو کې د جنون او لیونتوب مرتبې ته رسیدلی دي، همدا عادت نن مسلمانانو اخیستی. د حلال او حرام هیڅ توپیر نه کوو. دا سوال خو هیڅ اوس مطرح نه دی چې مال د کم ځای او کومو وسایلو له لارې لاسته راځي. دا پوښتنه هم څوک نه کوي، بس دنیا لاسته راوړه. پوښتنه مه کوه چې د کم ځای نه او په کومو وسایلو دې لاسته راوړه. نو دنیا سره بېکچه مینه او محبت د اسلامی امت د زوال، د پستی او د انحطاط لوی لامل دی.
دویم د آخرت هیرول. زموږ د ژوند د طور طریقو په لیدلو سره هر عاقل انسان دا په آسانه احساسولی شي چې موږ د آخرت په ژوند په حساب او کتاب او جزا او سزا باور او یقین نه لرو. د قیامت په ورځ چې د الله تعالی په وړاندې کم حساب اخیستل کیږي او پوښتنه کیږي، له هغه څخه موږ سترګې پټې کړي دي. که د ذهن په پرده د هغه حساب څه لږ احساس شته، د هغه د لرې کولو کوشش هم کوو. همدا لامل دی چې نن موږ پستی او انحطاط سره مخ یو. آخرت مو هیر کړی دی. دریم منافقت او دومخي. په انفرادي او ټولنیزه توګه موږ د اسلام سره د وفاداري دعوا کوو او دین سره د مینې او تړاو اظهار کوو، خو په عملي توګه دې ته چمتو نه یو چې د ژوند هر اړخ او ګردې برخې د اسلام د مبارک دین سره سم کړو. په ژبه د اسلام او په عملي ژوند کې بیا د اسلام څخه لرې یو. همدا وجه ده چې په سیاسي او اجتماعي ستونزو کې زموږ هیڅ رول او وزن نه ښکاري او په حقیقت کې شته دی هم نه، بلکې اخلاقی زوال او انحطاط خو زموږ د کوږ دیوال بنسټ هم نړولی دی. خو د تیارو په دې توره شپه کې د رڼا یو څرک تر سترګو شوی دی. هغه دا چې ځینې دیني جماعتونه او ډلې د الله د دین او کلمې د لوړولو هڅې او کوششونه کوي، او بېشمېره مخلص او بادرده ځوانان په پوره میړانه او جرأت سره د باطل په مقابل کې د حق بیرغ پورته کوي. د فساد په دې توپاني دور کې ما هم د عامو مسلمانانو د اصلاح په خاطر ژوند د نبوي لارښوونو په رڼا کې تاسو ته څو خپرونې جوړې کړي او دا به درته وړاندې کوم. زموږ له نظر ژوند یو مسلسل او مربوط سفر نوم دی چې دا 3 پړاوونه لري. دنیا چې په دې کې موږ د پیدایښت څخه تر مرګه پورې اوسیږو. دویم برزخ، له مرګ څخه وروسته د بیا ژوندي کېدو پورې وخت ته ویل کیږي. دریم آخرت، د بیا ژوندي کېدو څخه شروع د حساب او کتاب او د الله تعالی فیصلو او د هغه وروسته په ټولو پړاوونو مشتمل. لومړنی باب دا دنیا ده. په دې باب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 14 احادیث دي. د دې احادیثو په رڼا کې دا خبره څرګنده شوې چې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند، مال او متاع څه حقیقت او څه حیثیت لري. د مال او دولت سره د بې کچې مینې نتایج او پایلې څه دي؟ په دین کې خرابي له کومې لارې راځي؟ د اسلامي امت د زوال اسباب او د هغې علاج، د دنیا سره د مینې انجام او پایلې، په نعمت او خوشحالي سره د ابتلا عبرتناکه واقعه. هوښیار سړی په دنیا کې محتاط ژوند کوي چې په آخرت کې کامیاب شي. د مؤمن لپاره په دنیا کې څنګه ژوند کول پکار دي؟ د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الدنیاء سجن المؤمن و جنت الکافر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا د مؤمن لپاره زندان او د کافر لپاره جنت دی. د ایمان د راوړلو سره دا لازمیږي چې انسان په خپل ټول ژوند کې ټولې هغه پابندي او بندیزونه په خپل ځان لازم کړي چې الله او د الله رسول ورباندې عاید کړي دي. باید د حرام خوري، ظلم، رشوت، بی ایمانی، بدکاری، بی حیایی، دروغو، دوکې، خلکو د تکلیف رسولو، غلا، چور،
چپاول، قتل او غارتګاري او ډاکې څخه ډډه وکړي او هغه لوړ اخلاق خپل کړي د کومو چې د الله شریعت د خپلولو حکم کړی دی. چې ایمان راوړي دا به په ځان باندې مني. د دغو اصولو او احکامو پابند ژوند یې په زندان تعبیر کړی دی. ځکه مؤمن په دنیا کې آزاد او بې قید او شرط ژوند نه تیروي. د هر کار د کولو څخه مخکې هغه ته دا غور او فکر کول ضروري وي چې د دې کار په کولو سره خو به الله رب العزت خفه کیږي نه. د دې برعکس د کافر فکر او عمل د دې ټولو بندیزونو او پابندیو څخه آزاد وي او کافر سره نه د آخرت د ژوند څه تصور شته او نه د خپل د خالق په وړاندې د جواب ورکولو احساس. او هغه د حرام او حلال، روا او ناروا د توپیر پرته په دنیا کې خپل نفسانی لذت او بیمهاره خواهشات پوره کوي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې له همدې څخه په جنت سره تعبیر شوی. نو د مال سره لیونۍ مینه دا د هلاکت سبب دی. په دې هکله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تفصیلي حدیث شته، دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د مال سره لیونۍ مینه د هلاکت سبب دی. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عمر بن عوف رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث ابا عبیدة بن جراح الى البحرين یأتی بجزیتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين وامر عليهم العلا بن حضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فابشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو عبیده بن جراح بحرین ته د جزیې د راوړلو لپاره ولیږه. بحرین د فارس د خلیج یو عربي هیواد دی چې وګړي یې مجوسیان ول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت په 9 کال په دې شرط د سولې تړون امضا کړ چې اسلامي حکومت ته به دوی جزیه ورکوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم علا بن حضرمی د بحرین حاکم مقرر کړ. کله چې ابو عبیده بن جراح د جزیې د مال سره واپس مدینې منورې ته راغی چې هغه 1,80,000 درهم. نو د مدینې انصار د هغه د راتګ څخه خبر شول، نو هغوی د خپلو جماعتونو په ځای د سهار لمونځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په نبوي حرم کې ادا کړ. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمانځه څخه فارغ شو، هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته حاضر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغوی ولیدل نو مسکی شو او وی فرمایل زما په خیال تاسې اوریدلی دي چې ابو عبیده له بحرین څخه مالونه راوړي دي. هغوی ویلې هو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل خوشحاله شئ او امیدوار اوسئ، ستاسې د خوشحالي او مسرت دور را روان دی. په الله قسم
ما سره دا ویره نشته چې تاسې به فقیر او مفلس شئ. فوالله ما الفقر اخشى علیکم. خو دا ویره ده چې د دنیا د مال او دولت دروازې به په تاسې راخلاصې شي لکه څنګه چې له تاسې څخه په مخکینیو قومونو راخلاصې شوي وي، او د همغو په څیر به د مال او دولت سره مینه کوئ او بیا به د دنیا په لاسته راوړلو کې یو د بل سره مقابله او منافسه کوئ لکه څنګه چې هغوی په خپلو کې مقابله کوله. او دا د دنیا د مال او دولت پراخي او ډیروالی او د هغه د لاسته راوړنې ډیر رغبت او مینه به تاسې همغسې تباه او هلاک کړي لکه څنګه چې له تاسې څخه وړاندې قومونه هلاک کړي. وتهلککم کما اهلکتهم. مطلب دا دی چې د تیرو قومونو د هلاکت او تباهی سبب دنیا پرستی وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت متوجه کړ هسې نه چې تاسې خطرناک مرض د خپل هدف او مقصد څخه لرې نه کړي. نو د مال او دولت سره د محبت او سهولتونو د فتنې څخه ډډه وکړي، او که نه نو خپل هدف به هیر کړي، خپل رب به هیر کړئ، او د غفلت او جهالت په تورو او تیارو کندو کې به سرګردانه تیندکونه خوري، او د دنیا سره مینه او عشق به مو د تباهی او هلاکت سبب شي. د مال او دولت د ډیروالي او کثرت انجام اکثر بد او ناوړه وي. مالدار او دولتمند سړی باید د مال او دولت شر، فتنې او ابتلا ته متوجي او د هغه د بد او خطرناک پای او انجام څخه باید ځان وژغوري. همدارنګه د ابو داود حدیث ده. راوی د حدیث حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یوشک الامم ان تتداعى علیکم کما تتداعى الاکلة الى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نږدې ده چې غیر مسلمان قومونه به ستاسې د مغلوبولو او ختمولو لپاره یو بل رابولي تر څو په تاسې حمله وکړي لکه څنګه چې ډیر خوراک کوونکي یو بل دسترخوان ته د خوراک لپاره رابولي. یو سړي وویل د الله رسوله زموږ د تعداد د کمي له وجې به خلک په موږ حمله کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسې به په هغه وخت کې د تعداد په لحاظ ډیر اوسئ، لیکن تاسې به د سیلاب د زک په څیر بې وزنه او بې ارزښته اوسئ. الله تعالی به ستاسې د دښمن د زړو څخه ستاسې روب او هیبت ختم کړي او ستاسې په زړونو کې به وهن واچوي. چا پوښتنه وکړه یا رسول الله وهن څه شی دی؟ محمد رسول الله وفرمایل وهن له دنیا سره مینه او له مرګ څخه کرکه او نفرت کول. لکه څنګه چې ډیر خواړه خوړونکي یو بل ته بلنه ورکوي او بیا ټول یو ځای په خوړو ورولېږي، همدارنګه به غیر اسلامي هیوادونه او ادارې د اسلامي امت د محاصره کولو، ډارولو او ختمولو په خاطر یو بل ته دعوت او بلنه ورکوي. موږ او تاسې ولیکل د هغې لپاره به پلانګذاري کوي او کمپاینونه به په لار اچوي او د مسلمانانو د اجتماعي او سیاسي قوت د کمزوري کولو لپاره به د یو بل سره مرسته او تعاون کوي. د کفري قوتونو د دغه اتحاد او تعاون یوازینی محرک به دا وي چې اسلامي امت به د ژوند په هر ډګر کې د ذلت، خواري، انتشار، اختلاف، بد اخلاقی، ذهني انتشار، فکری او نظری الحاد، انحراف او بیلاری اخته شي.
دا یو څرګند حقیقت دی چې کفري قوتونو او کافرو قومونو زموږ په دین، تهذیب او تمدن او نظریاتو باندې د خپل ټول قوت سره حمله کړې. د غربي نړۍ وینه زبېښونکی سپین فیل او د کمونست بلاک سور دیو د اسلامي امت څخه داسې خوفناک انتقام اخیستی چې د نړۍ په تاریخ کې مثال نه لري. په میلیونونو مسلمانان د کافرانه نظام په طوفاني سیلاب کې د خزلو په څیر بهیږي. په نړیوال سیاسي ډګر کې هیڅوک اسلامي امت ته په کم وزن او رول قائل نه دي او نه یې څوک په درناوي او احترام مجبور دي. اسلامي امت د خپلو حقوقو څخه خو لاس په سر کیدی نشي، ولې په مټ کې دومره زور او قوت نه لري چې د کوم ظالم څخه خپل حق ترلاسه کړي. سوال دا دی چې د اسلامي امت ولې دا حالت دی؟ جواب دا دی چې د مسلمانانو زړونه د الله د محبت څخه خالی او د دنیا په محبت آباد دي. د الله د دین د اقامې لپاره هڅه او کوشش او په دې لاره کې د ځان قرباني د دوی په ژوند کې تر لرې لرې هم په نظر نه راځي، بلکې دوی د مرګ له ویرې په لرزه دي چې حسینه د حق او باطل په جنګ کې ځان له لاسه ورنه کړي. چې داسې وي نو دا د انحطاط ژوند به وي. الله دې په موږ رحم وکړي. په بلې خپرونه کې به واورو چې د الله په وړاندې د دنیا حیثیت څه دی. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.